بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، که چیرې څوک یو حاجت ولري، د دغه حاجت د حلولو دپاره، د حاجت د سرته رسېدلو دپاره ډیره بهترینه نسخه ده. د فرض لمانځه څخه وروسته د ماښام لمونځ چې وکړئ، د فرضو او د سنتو په منځ کې په دغه وخت کې به 101 وارې الله الصمد دا به وایي. تر هغه وخته ورځې مشخصې نه شي، تر هغه وخته پورې به وایي چې الله تعالی جل جلاله د دغه کس حاجت سرته رسوي. دا الله الصمد که چیرې څوک د دې دپاره وایي چې الله تعالی جل جلاله ماته حلاله نفقه راکړي، که چیرې څوک د دې دپاره وایي چې الله تعالی جل جلاله زما پورونه را ادا کړي، یا کوم بل شرعي حاجت ولري، الله تعالی جل جلاله به انشاء الله په خپل فضل عظیم سره هغه حاجت سرته ورسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.